پاکستان د افغانستان شوکانه په خپل نوم نورو هیوادونو ته لیږي. د ننګرهار ولایت سوداګر وایي چې له افغانستان څخه پاکستان ته صادریدونکي تلک یا شوکانه دغه هیواد په خپل نوم د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدوي. دوی په یو خبري کانفرنس کې د غراض د شوکانې پر قاچاق کېدو هم اندېښنه وښوده او له مسؤلو چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د مخنیوي لپاره دې لاس په کار شي. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په زیاته کچه د شوکانې یا تلک قانونه موجود دي چې ترې استخراج کېدونکي تلک نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان ته صادریږي. د شوکانې اتحادیې مسؤلینو په یو خبري کانفرنس کې ویل دغه هیواد له دې ځایه ورلیږدېدونکي تلک په لویه کچه په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې له امله به یې دغه چاره په دې برخه کې د افغانستان پر اقتصاد ډیر بد تاثیر وکړي. پاکستان زموږ یو ګاونډی هیواد دی، خو هغه څه چې د دې ځای نه د افغانستان په نامه په ترخام اوړي دی، که هغه بل ملک له صادرول هم باید د افغانستان په نامه لاړ. خو متاسفانه زړغوزی د موږ دی، شوکانه د موږ دی، ډبرې د موږ دي، فقط په ترخم د افغانستان په نامه اوړي. که نور تیارو کې چې لانچونو کې چې بیا د افغانستان نوم نشته. د دغې دپاره د موږ به ډېر فوکس په دې باندې وي چې د افغانستان کومې قیمتي ډبرې دي هغه که د دنیا په هر کونج له وړل کېږي او پلورل کېږي هغه به د افغانستان په نامه باندې وي. په خبري ناسته کې د پانګونې او قانونو خونې مشر تور ملنګ د دوی د کارونو پر وړاندې پر شته ننګونو اندېښنه وښودله او له مسؤلو چارواکو یې وغوښتل چې د حل لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. موږ د امنیت خوندیتوب، د صنعتکار، د تاجر، د حتی د تجار خوندیتوب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان 90% تجارت د ټول افغانستان تجارت په ننګرهار کې وو. اوس تاسو ګورئ چې هغه تجاران چې کوم هغه قوي تجاران دي، قوي صنعتکاران دي، کورونه په بهر کې دي، خپل دلته د اوسېږي، خپل هم چې اوسېږي د 10 او د 15 ګردونو په شتون کې ځان محفوظ ګڼي. دغه زموږ پوښتنه ده، دا به موږ دلته د شوکانې پر قاچاق هم سوداګرو خبرې وکړي چې د یادو ډبرینو کاڼو په قاچاق کې یو شمېر زورواکي او چارواکي لاس لري. خو ولایتي اداره بیا وایي دوی د قاچاق د مخنیوي لپاره کار کوي او که په دې اړه کوم شواهد موجود وي شریک دې کړی شي. ولایتي اداره په ټول جدیت سره د قاچاق او که د اوسپنې، که د تیږ وي او که د نورو برخو کې وي د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي او ښه بیلګې خپله پانګوالو هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته معلومې دي. ولې په ځینو برخو کې که دغه ډول ادعاګانې وي موږ غوښتنه دا ده چې ثبوت دې شریک شي تر څو په دې برخه کې د همکاري وشي، اسناد دې شریک شي. سوداګر نیوکې لري چې دولت تل ورسره د ستونزو د بنسټیزه هوارۍ په برخه کې ژمنې کړي خو هغه شان چې په کار د عملي شوي نه دي.